دا چې مجلس کې د الجامعه دارالاحناف کابل مشایخ علماء کرام اساتذه د یاد جامعي با استعداد او عام زده کوونکي نور عام ملمانه بالخصوص زما سید او زمون سند او زمون رهبر د دې پاکي سلسله یو ښه مقتدا ابو عمار شیخ صاحب دوی په اجازه نه غواړم خپل خبرې درازي کم چون کې خبرې به شیخ صاحبان کوي فقط د دوی د بیان څخه مخکې د مقدمې په څیر یو څو مختصرې خبرې ستاسو درانه حضور کې عرض کول غواړم. دوستانو مجلس په دې خاطر را جوړ دی چې د دې آخره زمانه کې یو دو داسې هستی چې امت مسلمه د هغوی په دیانت او په صداقت او په فقاهت او په علمیت آگاه دی او بیا بالخصوص د هغه چا په یاد به مونږ کوم یو صفت راواخلو چې رب کریم د علم صفت د فقاهت صفت د حسن او ښکلا صفت د شجاعت او د زړورتیا صفت د غنا او همدارنګه د سخاوت صفت د نرم اخلاق صفت په علم باندې حارس یو مجاهد او فقیه داسې یو کس چې د هغې هر یو صفت باندې خورا د ورځې بیانونه کیږي نو زه هم د همدغې صفتونو نه یو صفت فقط غږیږم نور به انشاءالله العزیز شیخ صاحبانو غږیږي. هغه څوک چې ما مخکې اوصاف ذکر کړل د دې اخرې زمانې او په دې نن عصر کې د الله تعالی ولی او لویه هستی جناب شیخ القرآن والحدیث مناظر اهل سنت والجماعة شیخ المشایخ الشیخ غلام حضرت غلام نور الله مرقده د په باب د مبارک ته رب کریم عدید او ډیر ناشنا اوصاف ورکړي وه رب کریم داسې صفتونه ورکړي ډیر کم خلک وي چې دا صفتونه دي په یو شخص کې راجمع شي دا د الله تعالی یو انعام دی چې رب کریم په دنیا کې هم په خپل ولی باندې وکړي چې د هر صفت مجموعه دی وي نه په علم کې په خپل وخت مثال وي او نه په تقوا کې او نه په شجاعت کې رب کریم حسنم ورکړی رب کریم هغه دفاع د حقم ورکړی د باطل خلکو مخته درېدل دا صفتم ورکړی رب کریم اکثره دا انعامات په خلکو کوي خو دا ټول صفتونه ډیر کم خلک دي د رب کریم نه ډیر شکر ګزار یو د نابغه صاحب رحمت الله علیه نه وروسته دغه صفات زمونږ او ستاسو شیخ جناب ابو عمار شیخ صاحب ته رب کریم دا صفت ورکړي دي او دا د رب کریم یو خاص په موږ او تاسو باندې مهرباني ده د حضرت شیخ صاحب محترم شتون یا د سالم احمد شیخ صاحب او ورته نور شیخ صاحبان چې د هیواد په کونج کې خدمتونه کوي یا په نورو هیوادونو کې خدمتونه کوي په لوی کچه باندې هغه څوک چې د نابغه صاحب د استادانو په جمع کې راځي نن الحمدلله د نابغه صاحب تلامیذ په هغه معیار تلل کیږي دا د نابغه صاحب رحمت الله علیه یو لوی کرامتو یو ځانګړی صفت چې رب کریم ورکړی او دا د ولی لوی صفت دی چې چیرته به لاړی دوستان به پیدا شو
ربي کریم به ورته دښمنان هم پیدا کړل. دا د نابغه صاحب رحمت الله علیه دا یو لوی صفت دی. دا موږ په دې ویاړو چې مبارک به چېرته لاړې، که به یې چېرته خدمتونه کول، اهل حق به پرې راجمع، نیکان خلک به پرې راجمع، بدانو به ترېنه بد ګڼل. دا یو لوی صفت دی. دا کمال نه دی چې بدان او نیکان دې وګڼي. که نه تاسې ته معلومه ده په 5 ټیمه مونځ کې چې موږ او تاسې په هر رکعت کې الحمدلله وایو، ربي کریم ته سوال کو خدایه نیکان را سره ملګري کا، خدایه ما د نیکانو ملګری کا. الہ العالمین بدیانو ملګرتیا مې مه نصیب کوي. د دوالین او مدلین او د مغضوب علیهم ملګرتیا مې مه نصیب کوي. دا یو لوی کمال دی. که چېرته یو کس داسې وي د وخت نیکان او بدان پرې راجمع وي، دا سړی د منافق صفت لري، لکه څنګه چې موږ ته حضرت شیخ صاحب محترم په خپلو درسونو کې ویلي. او که چېرته یو سړی داسې وي نیکان یې ښه بیانوي، بدان یې بد بیانوي، دا د دې ولي لوی کرامت دی. د بدانو د بد ویلو او د دوی د حسد په اساس ربي کریم د دې ولی عقیدې او د دې کوم فکر چې د ربي کریم ورته رشد ورکوي، دا موږ ته ثابت خبره ده. موږ په دې خفه کیږو نه، دا موږ په ځان منلې. د نبي علیه السلام د دور نه راونیسه، داسې پسې راځه. نن که د جناب نابغه رحمت الله علیه په ذات او د هغه په علم او د هغه په اعتقاد باندې خلک جرح او تعدیل کوي، یا پسې بد وایي، که ملا وي، که شیخ وي، که هر څوک وي، دا به هېڅ نه وي مګر دا چې دا به غریب خپل حسد راغستی وي چې زه د دې دونه عمر تر څنګ د دې دومره تدریس تر څنګ بیا هم ولې دا څومره رشد نه کوم او داسې ولې ترقي نه کوم لکه څنګه چې جناب نابغه رحمت الله علیه کړې ده. او دا په هر زمانه کې پیدا شوي حاسدین پیدا شوي. د نبی علیه السلام خپل تره ابو طالب چې کله وفات کېده، نبی علیه السلام ورته وایي تره راته ګرانې زما پالنه دې ډېره کړې ده. ابو طالب د نبی علیه السلام سخته پالنه کړې وه. تره یو وار کلمه ووایه، زه به درته بیا هغه شفاعت وکړم، جنت ته به لاړ شې. هغه ورته وایي وراره په دې پوهېږم ته په حق یې، خو حسد او کینه په دې لرم. بیا به ما پسې خلک خبرې کوي او خلک به بیا وایي چې ابو طالب دومره بې غیرته چې د اور څخه وډار شه. په دې دې منم چې ته حق یې، خو نفس خپل خواهشاتو راخیستی و، نفس خپل حسد راخیستی و او نفس د خلکو خبرو راخیستی و. که په نن دور کې هم د نابغه صاحب رحمت الله علیه په ذات او د هغه په علمیت خلک جرح کوي او خلک پې نیوکې کوي، موږ وایو دا د هغه نقصان نه بلکې دا د هغه کمال خبره ده. د ولی صفت هم دا دی لکه څنګه چې امام بخاري رحمت الله علیه هغه یو حدیث راخستی، نور محدثین هم راخستی. حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې ستاسو نه مخکې یو زمانه وه، یو ظالم بادشاه و. نو د ظالم بادشاه د خدایي دعوه کړې وه چې زه ستاسو رب یم. د څه ساحران ساتل، سحرونه به یې کول. نو یو ساحر چې ډېر تکړه و، د ساحر عمر زیات شو، بوډا شو، قریب او چې مړ کېږي. د ساحر ورته وویل وایي ما ته یو کس ته راکړه، داسې یو کس چې هغه زه وروزم ماشوم وي او هغه د خپل کمال ور نقل کم، که سبا بیا زه مړ شم نو بیا به ستا بادشاهي بې لږ ساحره پاتې وي. ویل ښه خبره ده. یو ماشوم ته یې وویل چې ته هغه د دې ساحر خواته ځه او سحر ترېنه زده کوه، سحر ترېنه زده کوه. او بل طرف ته بیا دا ماشوم دی ولیږه، ماشوم به ته ساحر ته ساحر سبا کېناسته، خبرې به یې وکړلې. په لاره تېرېده یو راهب، یو د الله ولی ناستو، نیک سړی ناستو، هغه ته ورغلی. د هغه خبرې چې واورېدې ماشوم باندې اثر زیات وکړه. دا ماشوم ورسره کېناسته، ماشوم معمول جوړ که کله چې به ساحر خواته ته نو په لاره کې به تاوېده او د دې راهب او د دې نیک سړي خواته به تله، هلته به یې وخت تېرو. یو وخت کې چې دی به دلته ته نو ساحر ورته غوسه ش چې ته ولې ناوخته راځې. که به راهب خواته رالی نو راهب به ورته ویل چې ته ولې ناوخته راځې. ماشوم حیرانه، حق څوک دی؟ یو ملا راته یو قسمه خبره کوي، بل راته بل قسمه خبره کوي. لکه د نن زمانې عوام چې مونږ ته وایي چې یو هم پټګی په سر دی، ملا یو شی وایي، بل هم په سر دی څه شی وایي. راهب هم ماشوم هم حیرانو، چونکې دی خالي ذهنه، د هر چا خبرې پې تاثیر کو، د دواړو نه متاثر و. یو وخت کې په لاره تېرېده نو
یو په لاره کې یو لویه اژدها بلا پرته وه یو حیوان پروت خلک ترېنه ډارېدل چا مړل کولی نه شو ماشوم وویل راځه اوس د امتحان ټیم دی دواړه مې استادان دي د چا حقیقه به حقی کاڼی راواخیسته اللهم ان کان امر الراهب احب الیک من امر الساحر الهه که تا ته د راهب امر دا غوره وي د هغه څه نه کوم امر چې د ساحر دی خدایه زما په دې کاڼي باندې دا بلا ختمه کړي کله چې کاڼی ویشته رب کریم بلا ختمه کړه خلک حیران شو دی ماشوم او هغه بلا یې مړه کړه د باچایي په کچه چا پې زور نه رسېده خبره باچا ته ورسېده ظالم باچا ماشوم راوغوښته ماشوم ته راهب ویلو چا ته به مې نه ښایي ماشوم ته وایي شابه وایي دا عقیده پرېږده ماشوم ورته وایي نه کېږي عسکرو ته یې وویل بوځئ مړې کوئ عسکر راغلل ماشوم یې ځان سره روان کا غر ته وخېجول تر څو دوی ماشوم قتل کړي لیکن قتل یې نه کړی شو عسکر لاندې راوغورځېده ماشوم ژوندی رالی باچا ته وایي زه خو بیا راغلم وایي تا ته خو ما عسکر لیږلي څه دې کړل وایي هغه خو ټول مش عسکرو ته یې ویل ورشئ دریاب کې واچوئ عسکر ځان سه واخیست په دریاب کې روانو کشتۍ کې دوی چې د دا اراده وکړله ماشوم شهید کی رب کریم دوی په دریاب کې غرق کړل ماشوم بیا رالی باچا ته وایي باچا مړ دې نه کړی شم هېڅکله به مې مړ نه کې تر څو چې هغه څه چې زه درته وایم هغسې ونه کې وایي څه کار دی وایي داسې کار وکړه خلک دې راجمع کړه ما تر یو ډډ پورې وتاړه د ونې بیا زما د سینې نه د غشو نه یو غشی راواله بیا پې ماوله نو زه به بیا هله مړ شم او شرط به دا وي ووایه چې زه ویشتل کوم خو باسم رب هذا الغلام د دې ماشوم چې کوم رب دی د دغې رب په نوم باندې زه ویشتل کوم ویل صحیح ده خلک یې راجمع کړل ټول خلک یې راجمع کړل ماشوم یې ځوړند که هغه غشی ترې راواخیست د ده د چانټې څخه ماشوم یې پې ویسته په همدغه کلمه باندې چې زه ویشتل کوم باسم رب هذا الغلام ماشوم شهید کړی شه یو ځل نه اوازه شوله کلمې ولولې شولې چغې شولې اشهد ان لا اله الا الله کلمې ویل شولې خلکو ایمان راوړه د ماشوم په عقیده خلک راواخوتل باچا غوسه زما خو دا اراده وه چې زه دا ماشوم قتل کم زه یې مړ کم دا عقیده به ختمه شي دا خو نورم زیات شو هغه کندې جوړې کړلې قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها شهود کندې جوړې کړلې خلک به راتلل ورته ویل واوړه که نه وړې کندې ته دې اچوم هغه به نه خو ته کندې ته به یې واچو حدیث شریف کې راځي یوه مور و ماشوم یې غی کې مور چې وګتل وورو وډار شوه توقف یې وکړو چې اور ته ونه دانګي ماشوم ورته د تی ماشوم دی ورته وایي مورې مه ډارېږه یاره مه کوه راځه راودانګه مور د خپل بچي سره ورته ودانګل هغه ظالم بادشاه خلک شهیدان کړل خلک قتل کړل لیکن د ماشوم حق عقیده دا یې ختمه نه کړله هغه ماشوم د الله ولی هغه ماشوم حق عقیده خلکو ته خوروله لیکن ظالم بادشاه دا غوښتل چې د عقیده ختمه کړي رب کریم ختمه نه کړه نن که د نابغه صاحب په ذات خلک جرحې کوي یا مخکې کړي دي په ځای د دې چې دوی دې د دې سپېڅلې عقیده ختمه کړي والله بالله داسې ټیم به راشي چې په هر کلي او په کوڅه کې خپل نابغه تاسې ووینئ دا ثابته مسلمه خبره ده په دې اساس باندې د نابغه صاحب رحمت الله علیه خدای ډېر صفتونه ورکړي یو صفت یې دغه و چې بدانو ورپسې بد وی او نیکان ورپسې ستاینې کوي دا چې تاسو نیکان یاستئ تاسو هم ستاینې کوئ دا څو خبرې مو وکړلې د هغه مبارک د ارواحو رب کریم دې د هغوی درجات بلند کړي د خپلو مشایخو د وړاندې مو جرأت وکړو عفو غواړم والسلام علیکم ورحمت الله